أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة یونس دیجے پورے دا قرآن یوم منزل ختم شو، یوم منزل جائد السبع تیوال ہوئی، اس آغی پس مسانی شروع کی گئی دی سورتنو کی آیتونو چی دی سلو نجدی آیتونو دی. اول پکی دے سورت یونس رب تعداد ہے مخی اللہ بھی رہے مشرکین انہوں براعت وکی قتال وکی دی سورت کی وجہ ذکر کئی دی شرک کئی دا اللہ سر پا عقیدہ دا شفاعہ دی دا غیر اللہ بندگی کئی عقیدہ ساتی شد اسمان شفاعہ دی ذکر دا دینا براعت وکی دویمہ دعوت تا ذکر کئی دویمہ دمخ کی صورت پاخر کی دعوت توحید ذکر شولام دی صورت کی توحید دے اس بات دوپارا عقلی ادلہ ذکر کئی. دریم دمخ کی صورت پاخر کی ویلی او پاخر کی ذکر کصدق دا رسول او داغ خیست صفات بیان شو. دی صورت کی جوابات کی دا شبہاتوں دا رسول پر رسالت بانے وارد دی دخل کو اعتراضون داغی جوابون بکی. تلورم مخ کی صورت کی ویلے شو چی مشرکانو سر برات وکیا استغفار و لمغوالی قتالو سر وکیا اس که مشرکانو ببانو کی چی ولی منگ ستا گناہ کلی دا من خود اخبر معبودان دا اللہ سر برابر نگنو من خود عقیدت سر توچی دا زمنگ معبودان زمنگ شفاعہ دی اللہ باندی اللہ باندی زمنگ کارون که زمنگ وسیلی دی دی صورت حاصل بدیش دا عقیدت شرک دا کرو. پینزم ال ذکر لاغ واقعات دری صحابو چی غزوه تبوک نے پاتی شوی و اللہ توبہ قبول اکلا. دی صورت کی ذکر کئی چی اللہ دسی کئی دا قوم اینس توبیم قبول اکلیوا. دعوت صورت رد دے پا شفاعت شرکیہ چاگی تمنگ شفاعت تحریہ ویو. خلاصر صورت تا دا صورت تقسیم دے پینزو بابونو تا. اول باب واللسم آیات پورے دے. اول ترغیب دے کتاب اللہ تا پیسہ ضرور کئی پہ انکار دا رسول بیدری عقلی ادلہ ذکر کئی پہ ترتیب شپگم آیات پورے داغی سر مختصر اس بات باس بعد الموتم کئی زکدہ مکی صورت دے اصول و ایمانیات پہ کے بیانی داغی سر بشارت و تخویب مختصر ذکر کئی لسم آیات پورے بیدریم زجر ذکر کئی بے استعجال العذاب سلورم زجر دے چیتا اللہ نعمت شاعت غرزہ والے دے بے تخویبی دنیوی ذکر کئی تو لسم آیات پورے بے پینزم زجر ذکر کئی چیدے دا قرآن کی تبدیلی غواری پگم زجر دے چیدے اللہ بانی افتراء کیا. نصورت کی عام دلائل و زواجر ذکر کی گی تقریباً وہی زواجر دی صورت کی ذکر کی گی زجرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. تلتا دی صورت کی حروف مقطعات بدل لو دمیم پسے صورت تراو لگا ولا حکمت پا کدالے یو خودی صورت کی الف لام میم را الف لام را دا بڑیر استعمالی گی آم مقصود پدی کی تنبیح علی الاعجاز دا اللہ پوئی گی فمانا دی حروف بہت سچے مراز منگ پیمان تلک آیات الکتاب الحکیم دا تاسو چی اوری دا آیتون دی کتاب دی الحکیم چی دی حکمتون والا دے دی آیت کی ترغیب دے قرآن پا. الحکیم مانا دی حکمتون نٹک دے یا حاکم دے بطول کتابون یا محکم دے. حکیم چکم صورت کی ہوئی آغی صورت کی بے عقلی ادلہ ڈیل اکان للناس عجبا دا اول زجر دے دا آیتون دی کتاب دی حکمتون والا آیتون دی ولی دا ناوریا نو دوی دا حزمنگ پشانی و سڑے دے آغد آیتون راوڑی دی اللہ زجر ورکی اکان للناس آیشتہ دے دی خلق لرا
عجبا من تعجبا ان پدې خبره باندې او حینا الى رجلنا چې وحی کړي منګه یو سړی تامنهم ددینا نذیر الناس شیر ورکا خلق تا او بشیر الذين وسر ورکا کسان چې ایمان راوړل دي ان لهم یقینا دوی لپاره قدم صدقنا مرتبه د اوچتا یا قدم صدق منا خیستا اجر دے حاصل شوه دے په قدمونو قدم صدق دا لفظ صدق عرب د مختلفو شیانو په صفت کې راوړي مبوء صدق مدخل صدق مخرج صدق قدم صدق هر یو چیز کې خپل خپل صدقي منا مرتبه اوچتا عند ربهم بغاد رب دې کې قال الكافرون وای کافران ان هذا يقين داش دې لساحر قامقا جادوگر دې مبين خيارا نبی ته جادوگر وای ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام دی صورت کی تفصیلی عقلی ادله ذکر کړي دې کې معرفت الله مقصد دې چې الله پیژني ولی پیژنې زکه شفیع قهری دا سره نشي کېدل چا زور پاره باندې چلیږي ولی بنا چلیږي دا صفات خو او رکنه ان ربکم الله ويقرن رفتاس الله دې الذي قضى خلق السماوات پیدا کړی اسمانونه او الارض او زمکا په 6 ایام په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش به الله برابر شپاش باندې يدبر الامر انتظار کوي د ټولو کارونو د عرش نه د عرش نه د ټولو کارونو تنظیم کوي ما من شفیع نشته هیڅوک سفارش کوون کې ستاسو د حاجات الا من بعد اذنه مگر رسل اجازه د الله نه نو دوی ته الله اجازه نه کړي ذالکم داوس نتیجه ذکر کوي دغه صفاتونه والا الله دې ربکم تاسو رب دې فعبدوه دا بندګي وکي افلا تذکرون ولتاسو نصیحت قبل وای الیه مرجعکم جميعا تاسو اثبات د قیامت دی ګرځي خاص دی الله تعالی واپس تاسو د ټولو دا وعد الله وعده کړی د الله حقا منا یقیني وعده کړی د الله حقا یقیني کلم دا انه يبدا الخلق يقينا الله والپیدائش کوي د مخلوق ثم يعيده به دوباره کوي ليجزي الذين دې لپاره چې بدور کې هغه کسان ته چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات او عمل کړي د شریعت برابر بالقسط په انصاف یا په سبب د انسان چې توحید دی والذین کفروا هغه کسان چې کو پرې کړي دي لهم شراب دوی د پارس کړي والذین کفروا دی صورت کې الله بار بار فرقونه بیان هغه کسان چې کو پرې کړي دي دوی د پارس کړي من حمیمنا تگرمو بو عذاب علیم عذاب دے درناک بما كانوا يكفرون پس او دے شدید کفر کیا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا مخی دلیل پیش کړه د اسمانونو د اسمکه اوس دلیل پیش کړي د غیر آثار او چلمر اوس پوګمای دا وهو الذي خاص الله قزاته جعل الشمس غرزول دلمر ضياء من د ډیر رڼا والا والقمر نورا اوس پوګمای د لګرنا والا وقدره مقرر کړي دي د دې لپاره منازل منزلنا لتعلموا دې لپاره چې په جنې تاسو عدد سنین مار د کلون او حساب او د حساب د میاشتو د ورځو ما خلق الله ان پیدا کړی ذالک الله دا نظام الا بالحق مگر د حق کار کولو لپاره يفصل الآيات جدا جدا بیانې الله آیاتنا دلیلنا لقوم يعلمون لپاره دا قوم چې علم لري پويږي ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض دا اوس دریم دلیل ذکر کړي یقینا پتلو راتو د شپه کې او نهار او د ورځې کې وما خلق الله او چې الله پیدا کړی پس مانو پس مګر کې لا آیات خامخاتی کی دلیلونه توحید دی لقوم یتقون لپاره دا قوم چې تقوا کوي ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها دلیلونه بیان کړو اوس به زجر ور کوي بهم زجر دی د دې په صفاتو قبیحه تاغید تلور قبیحه صفات بیان او دا غیر لپاره تخویف دی ان الذين لا يرجون يقينا كسان چې عقیده نه لري لقاء ناس باندې ملاقات او ورته او د راضي شوی دی بالحیات الدنیا په ژوند دنیا باندې واطمئنوا بها
او کلک شوی دی به معنا په محبت د دنیا اطمینان نه مراد خوشحالي ده او د هغه په محبت کله کېدل والذین هم آیاتنا او د خلک دي چې د زمنګ د آیاتونو نه غافلون معنا دینه خبره پس ټول انسان غافل کله اولئک مأواهم الله ويدغ خلقا زیدو سیدو د چې د انار ور دی بما كانوا یکسبون په سبب دا غي چې د کوم عملونه کسب کړي دي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار دي تو تقابل التضاد مخ کی ویلي او مخ کی تخویب ذکر کا اوس مومنان د پاره تخویب ذکر کئی تو مومنان د پاره بشارت ذکر کئی ان الذين يقينون کسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات او عمل کړي د شریعت برابر يهديهم انا هدایت کوي دوی طرف د دوی به ایمانهم په سبب د ایمان د دوی دلته يهديه کې میو معنا دا رسي دوی لپاره رب د دوی به ایمانهم په سبب د ایمان د دوی چې ته رسي جنت ته یا هدایت کوي دوی ته ایمان رب د دوی به ایمانهم معنا په سبب د ایمان ته رسي یا هدایت کوي دوی طرف د دوی په سبب د ایمان جنت ته رسي دوی رب دوی جنت تام تجری بیگی با من تحتهم الانهار لاند داغین نهرنا فی جنات النعیم پا جنتونو دا نعمتونو کی بیا دعواهم فیها سبحانک اللهم وتحیتهم فیها سلام دام پا دی مخی بشارت کی داخل دے دعوت سد منا دا دی بلنا یا ذکرہ دا دی پائی کی سی سبحانک اللهم دعواهم منا کله چې د چا تاواز کوي یا یوې میوي تاواز کوي دا جنتینا نو وي سبحانك اللهم نو هغه میوه ول خادمان راوړي دعواهم فيها دعوه دوی په دې جنت کې سبحانك اللهم دا به چې پاکي د الله تعالی را او تحيتهما او پیشکشي د دوی په پای کې سلام به وتحيتهما تحيه هغه توي چې په وخت د ملاقات کې پیش کړم نو ملاقات وخت کې بعد یو بل ته سلام پیش کړي دښمنی و غیره بنیم دویمدار چې تحیتهم د دوی سلامونه مبارکیانی به تحیه بالسلام وتوي مخامخ کې به یو بل ته او یو بل ته وایي چې مبارک شام فيها سلام منا پیا په جنت کې سلام منا سلام به واخر دعواهما او اخری بلنا د مجلس په اختتام کې د دوی بدای ان الحمد لله رب العالمین چې ټول د کمال صفاتونه خاص الله لري دی پر رب مخلوقات مجلس شروع په سبحانك اللهم باندې او ختمه په الحمد لله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير دې کې زجر دی دویم آیات کې تیر شوی و چې دی تعجب کوي د رسالت نه دویم ورسته ویلې چې لا يرجون لقاءنا دې کې هغه خلکو د زجر ور کوي دا زجر دی استعجال العذاب طلب د عذاب به کو د نبینا اویلې چې ولې العذاب نه راوړي ولو يعجل الله منا کلا ضرور کوله للناس د خلکو ته الشر عذاب استعجالهم لکذر چې دی غواړي بالخير خیر لرا او الله دې له ور کوي دا خیر لقد اجلهم خامخا پر شوی دوی تاجلهم بنا د دوی نیټه اجلهم آیت کې دې ته اشاره ده باز مور او پلار یا عام خلق کور کې خیره کوي بچو ته الله وزد اخرین قبل ما ذکر قبل خلق خیر ولا قبلهم شر ولا قبلهم هذا د ذکر د عام کافرانو ده فنظر الذين پربدوا کسان منګل يرجون لقاءنا کسان چې امید د سات از بند ملاقات او په طغیانهم په سرکشي دي کې یا مهون حیران او سرګردانه بیا و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما رب داده مخکې طلب د عذاب ذکر شو نو دی کې با په دې باندې رد کیا چې دې طلب کوي ولیکن دروغ جن دي دویا اسی وای چې موږ له عذاب راوالا زکه
کله ته چیرته عذاب راشي نو به چغي وي دا دلیل چې د مخ کې نه طلب کی د مخ کې طلب کې دروغ جن دي او دا زجر دی اوس په بده طریقه باندې الله یک عذاب راولم نو به بس دا چغي وي و اذا مس الانسان کله چې ورسیږي الله و انسان ته ضر معنا تکلیفنا تکلیف دعانا لجنبه اوازنا کوي منتا لجنبه په داسې حال کې چې پاړخ باندې پروتي او قاعدا منا یا ناسي او قائما یا ولاړی نو کله چې ډیر بیماری په اړه باندې پروتي ډډه لګولي کله چې لږ بیماری او قاعدن به اناسي او قائما چې به خلق بیماری نو به ولاړی نو موږ ته आवाजونه کوي چې الله صحت راکې فلما كشفنا الله وير کله چې موږ لري کو عنه د نظره د تکلیف مر روان اذا كان لم يدعنا کوي کې موږ بلې نو الى ضر مسوا تکلیف ته تر رسیدلې و دا واقع الله دې صورت کې بیانای ته کدی کې د څه بیانات دي چې دلالت کوي په دغه باندې چې مشرک سره الله مني او شفاعه وسره مني نو دی الله مني ځکه په سختۍ کې وت आवाज کوي نو الله ول دعاګانې خبرې د مصیبت په حالت كذلك هم دقرنګي زين للمسرفين خيز کړي شي لپاره د اسراف کوونکو ما كانوا يعملون عملنا جدي کوي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم دا تخفیف دنیوی دی مخکې سره متعلق دی انا الله په دوی باندې تکلیف راولي رحم په کیا چې کله عذاب کې گیر شي نو به دې الله ته چغي وي الله ته عذاب لري کی خدای به نو چې رب مان الله عذاب نه راول ځکه الله ما مخکنی خلق هم تبا کړي ولقد اهلكنا الله بتحقيق سره هلاك لري القرون الله وي پیړای من قبلكم مخصاصنا لما ظلموا كل جغيز المنكل وجاءتهم رسلهم حال دا شراغلی دي رسولان دي بالبينات بخکار دلیلونو د توحید وما كانوا ليؤمنون واغی چې ایمان راوړې و كذلك هم دقرنګ نزل القوم المجرمين من سزا ورکو قوم مجرمانو تام ثم جعلناكم تمخکنو حالت بیان کو چلا تباکلی دي نبی سو وشول ثم جعلناكم الله بهم غرزول تاسو خلائف في الارض وسیدون کی اسمکه کې من بعدهم پس داغینا لننظر دل پر چې موږ امتحان اخلو کیف تعملون من په کومه طریقه تاسو عملونه کوي واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا دا بل زجر د منکرین له توحید ته دوی مطالبه کوي په تبديل القران هر کله چې د قران پیش نو دوی هغه خبره ته واپس لاړ نو کله چې په دې باندې قران بیانېږي نو دوی وایي چې را موږ ته بل قران راوړه او یا دې قران کې لږ تبديل لا تا وکم واذا تتلى کله چې لسل کېږي علیهم په دې باندې آیاتنا زمون آیاتنا بینات واضح مضمون والا قال الذين ويعكسان لا يرجون چې عقیدن ساتي لقاءنا زمون د ملاقات لقاءنا اتي بقران زمون د ملاقات نو سوې راوړه موږ ته قران معنا یو قران غیر هذا سوا د قران نه بل قران را تراوړه او بدلو یا پدې کې کمواله وکم تغییر او تبديل بکې وکا د يهود او نصارام دا مطالبه چې وسیم دا مطالبه کوي دی د قران نه جهادي آیتونه لري کوي قلت ورته پیغمبر ما يكون لي ندی ممکن ما لرا ان بدلو چې تبديلي وکم د من تلقاء نفسي د خپل طرف نام د خپل طرف نه د قران تبديلي نشم کوله ان اتبعوا ذتابدارینکم الا ما يوحى الي مگر دا چې وایي کې دې شي ماته ان اخافو یقینا زیره کما ان عصیت ربی کنا فرمانی وکم در رب زما عذاب یوم عظیم دا عذاب در روز بینام قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به دا دویم جواب ذکر کړي ورته پیغمبر لو شاء الله کلا غختل ما تلوته نبوی لستل ما دا قران علیکم بتاسبانی ولا ادراکم به او نب الله خبر کړي تاسو به په باندې او نب الله خبر کړي تاسو په باندې به په قران فقد لبثت فيكم بتحقيق سره ما تیر کړي په تاسو کې عمرن من ډیر عمرنا من قبله مخکې نزول د قران من قبله من قبل نزوله فقد لبثت فيكم عمرا نبی صلی الله علیه وسلم د وحید را تک نه مخکې سلويخ کاله تیر کړي و په مکه کې نو دغه سلويخ کاله کې نبی وای ما دا خبره نه کوله
وس کوم دلیل شو چې الله راته اوس کتاب را لګلې ده دیم دې سلوي ښکاره کې تاسو ماته صادق امین ویلې تاسو ما باندې سنا پر منه نظر دې چې ما کوم غلط کار کړی یا د الله نه پرمانی میکلی نو څنګه د الله عصيان وکما دا دلیل په عصمت قبل النبوت باندې د نبی صلی الله علیه وسلم مخکې ګناونه کړی وي مشرکان به ته ویل چې تاسو پلاني ګناه کړی دا کنه دلیل پر نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت مخکې پاک سړیو فقط دبیت تو پتا غسر ما تیر کړي پتا سو کې عمرن ډیر عمرونه من قبله منا مخکې دراتک د قران نه فلا تعقلوا ول تاسو دا خلنا کارنا لیا کدرغ مې مخکې مې ولې نه ویل فمن اظلم داوس بل زجر ور کوي څوک دې غټ ظالم من دا چانه افترا چې تړي الله په الله باندې کده بندروغه او کذب بیااته یا تکذیب کوي د الله د آیاتونو انه لا يفلح المجرمون قرن شي بچ کېدل د الله د عذاب د مجرمانو ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دیجه نو دویم باب شروع کیږي دا باب به 10 نمبر آیت پورې د کېرب کې په عقیده د مشرکانو چاغه دعوت د صورت هم دا او هغه سره 15 زواجر پیش کړي او مثال پیش کړي د پناه د دنیا او تزهید په دنیا لپاره تزهید په دنیا ذکر کړي او بشارت او تخویف او خروی ذکر کړي اول کېرب کې پشر په عبادت او په اخر شفاعت قهریه عاطف کله و يعبدون دا د افتراء علی الله سره ولګوا دا شی الله باندې افتراء کوي او تکذیب کوي نو دای څه چل کوي نو يعبدون دا چل کوي کنه و يعبدون او دای بندگی کوي من دون الله سوا د الله نه ما لا يضرهم دا چا چې زر نشر سوال نقصان نشور کولای دوی ته ولا ينفعهم پر نشور کولای دوی ته ويقولون نو دا بندگی ولی کوي د غیر الله ويقولون دی وی جواب کی هؤلاء شفاعنا دا زمون سپارشین دی عند الله من د الله سلام دا خو زمون سپارشین دی زمون شفاعه دی الله ته زمون خبره رسي او الله ته زمون سپارش کوي شفاعنا عند الله یو شفاعت دی بالوجاهت دویم شفاعت دی بالمحبت دریم شفاعت دی بالاذن نو بالاذن شفاعت قران وشته دی چې الله اجازه وکي لیکن شفاعت بالوجاهت او دغه نه بالمحبت انسانانو کې شته دی ته ول یو مخاوري سړی را بوزي یا ول خط پیسې د چا نو کار دی کیږي یا ول دوست بوزي نو کار به دی وشي شفاعت بالمحبت توي د الله دربار کې ام د عقیده ساتي چې دا بزرګان زمون خبره په الله باندې مني نو دا غي عبادت هم کوي کنه قل تورته پیغمبر اتنبئون الله آیت تاسو خبر ورکوي الله تعالی بما لا يعلم منا دا هغه شی چې الله لا يعلم علم نشته دا هغه په اسمان نو اسمو کې اتنبئون الله دارت کې الله په دوی باندې منا لا يعلم علم نشته په اسمان کې ولا فی الارض نو پسمه کې لا يعلم عدم علم کنایه د عدم وجود نه علم د الله سبب دی چې هغه شی وي کله چې یو شی نو الله به خامخا عالمي اسمانونو کې نشته نو تاسو ولې الله خبر ورکوي چې الله پلان کې شپه ده کوی کې مشرک سره الله ته نسبت د جهل کوي چې الله یې نه پیژني نعوذ بالله سبحانه پاک دی الله تعالی او چد عما یشركون دا سن چې داخله کو سره شرک کوي وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك دام سجر دی جواب د سوال دی که څوک سوال وکي چې د عقیده چې تاسو ګرځلا دا بستا سو دینی منا تاسو دین کې به منیا زمون دین کې خدانه ده منا جواب وما كان الناس نو داخله الا امه واحده مگر وړلوا په توحید باندې فاختلفوا نو د اختلاف وکم د نوح علی السلام د زمانه نه اختلاف شروع شو ولولا کلمتنا سوال لذي اختلاف شروع شو عذاب ولې ناراض ولولا کلمتون کچرته نه کلمه کومه کلمه حکم درستوالی د عذاب طبقت چې مخکې فیصله شوی د امر ربک طرف درستانه لقضی بینهم
قام خا فیصله وشوي ما بین دې کې فيما فيه يختلفون بعض کې دې اختلاف کوي ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين. دا بل زجر دی په طلب المعجزات. کله چې د دې په شرک باندې رد وکي ورته وی چې دلیل پیش کا دوی ستانه بالعکس دلیل غواړي چې ته په خپل رسالت باندې دلیل پیش کا. ويقولون وداي لولا انزل وللنازلين عليه په نبی باندې آیت من نخا معجزه هغه معجزه چې موږ ته غواړو مې ربي طرفه درب ددانا. فقل پس ورته وی انما الغيب لله يقين علم د غیب د الله سره دی فانتظروا انتظار کوي اني معكم من المنتظرين یقینا تاسو سره د انتظار کوونکو نه ما. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا. دا بل زجر دی منکرینو ته په تبدیلی د حالاتو. واذا اذقنا الناس اكل چ الله من غوڅو خلق ته رحمت من بعد ضراء رسل زرنا مستهم دې تر رسیدل اذا لهم مكر الناس بعد وقت کې دوی د پاره مکر منا ته مقابله کې اسمن پیتونو کې مکر منا تعانون کې او تکذیب کوي چلو نه په آیات نظم پیتونو کې تعانون کې تکذیب کې اسمن آیاتونو. قل الله اسرع مکر ورته وی الله چې سر مقابله کوونکې دی ان رسولنا اخرنز من ملائکه یكتبون ما تمکرون لیکي چې تاسو کوم چلونه جوړوي. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك. دې کاول یو استدلالم دی دلیل عقلی او د هغه سره زجر دی د مشرکانو په مختلفو حالاتو سختۍ کې الله تعاواز کوي به وسره شریک دلیل دی چې مشرکان الله مني. هو الذي الله غزا دی يسيركم منا چلی تاسو په البر په وچکی والبحر ولمده کی حتی تر دې پورې اذا كنتم کله چې شي تاسو بالکل کې منا په کشتوي کې حتی اذا كنتم د دریاب حال ذکر کې په تور د مثال کله چې شي تاسو بالکل کې منا په کشتوي کې وجرین بهما او روان وی دا کشتیا په دوی بهم په دوی باندې بره ان طیبه په هوا نرمه وفرحوا بها دوی خوشالي کوي پاغي سلام جاءتها راشی به پدې کشتای باندې ریح منسلی تیزا عاصف من تیز ما تون کی وجا مراشدی باندې الموج منا چپه من کل مکان دار طرف نا وظنوا دی ګمانو کی داخله کنه محیط بهما چې قرن دی راګیر پېښو بهم دوی لرا ګمانو کی چیرام نبی را تویل او چې عذاب د باندې راځي او دا راغی دعو الله نو ربلی الله مخلصین له الدين خالص کون کی غل رب لنا څنګه وای لئن انجیتنا یا الله کتا مون ته نجات را ک من هذه ذی مصیبتنا لنكونن من الشاکرین خام بشر التوحید والاونا شاکرین من التوحید بومنو. سورۃ الاسراء وش په تکم دا حالت ذکر ده. سورۃ عنکبوت 15 په تکم ذکر ده. سورۃ لقمان 2 کم دغه شان ویلي فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق. اکل چې الله وي انجاهما الله د مشرک دعاګانې قبلې د ار مجبور سړي دعا الله قبلې مؤمن یک کافر اما يجيب المستر کې براش. فلما انجاهم کل چې بچ الله دوی لرا اذا هم يبغون ناسبا د سرکشي کوي په الارض بزمګه کې بغیر الحق نه حقام من الشرک. یا ایها الناس ای خلقو انما بغيكما یقینا سرکشی تاسو علی انفسکم تاسو پر سنو دا متاع الحیات الدنیا منا فیدی در کی تاسو تام فیدی د ژوند دنیا یمتعکم متاع الحیات الدنیا تقدیر دی وکي فیدی در کی تاسو د ژوند دنیا فیدی د ژوند دنیا ثم الینا مرجعکم بمن ترى غرزید تاسو فینبئکم پس خبر بدر کو تاسو بما کنتم تعملون فعملوا چې تاسو کوي. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس. مخکې سړي باره کې ویلې چې د لپاره صرف دنیا ده دا صرف دنیا په سیمنډي وایا. اوس الله تزيد په دنیا ذکر کوي بالمثال هغه خلک چې دنیا سره دومره محبت ده چې توحید تیر ده دین تیر ده او حالت ذکر کوي. انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند دنیا
منا په دوکه کې او په پناه کې په دوکي ورکولو کې او په زر پناه کېدلو کې وجه شبه دا کما ان انزلناه پشاندا غوبو دې چې منګه راوورو من السماء د اسماننا فاختلط به نبات الارض نو ګڼ راوږي پاغه سرال نبات الارض منا بوټي د زمکه مما یاکل الناس وداغنه چې خري خلق او الانعام او ثروي حتا تر دې پورې اذا اخذت الارض کل چراوني زمکه زخرفها من خپل ډول ډال وزينته ډېر خیسته شي وظن اهلها وګمانو کې مالکان داغي انهم قادرون عليها چې خنندې قدرت والا دي عليها دې پرې پسنو باندې آتاها را شیغی تاور نازمن عذاب لیلن مانا د شپې امر مانا حکم د عذاب زمن د شپې پراشه او نهار نه یاد ورځې فجعلنا پس موږ ګرځوا غیلرا حسیدن مانا دل کان لم تغن بالامس گویا کې ندی سار شوی بالامس مانا پرونا ندی کی سار شوی دی پرون سورۃ کا پنځل کې مدا شان راځي كذلك مذكرن نفصل الآيات تفصيل سره بينهم آياتنا لقوم يتفكرون لپاره دا قوم چې سوچ او فکر کوي والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم زجرونه پیش کړه منکرینو ته او تزيد په دنیا دائم بیان کو وسو وای دا مثال د دنیا می ولې پیش کړه دغه تاسو متنفر کوما جنت طرف ته والله يدعو ذکی عادم کو ما قول باندې حاصل دار الله مونږ منکې د محبت د دنیا نه او دغه الله مونږه بلی دار السلام ته په قرآن او په بیان والله يدعو الله خلق را بلی الى دار السلام کور د سلامتی ته یا کور د سلامونو ته چې جنت ته ويهدي ورسي من يشاء چاله چې وغاړي الى صراط مستقيم لار برابر ته للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذله نو دعوت چکه نو دوړل شي یو نیکان بل بدان خلک شي نو دې صورت کې تقابل هم ده چې د منځ کې فرق بیان ایوس او بشارت ذکر کړي للذين لپاره دا کسانو احسنوا من چې خیسته عقیده ساتل ده الحسنى دې لپاره جنت ده وزيادتنا او زيتي نعمتونه دي ولا يرحق وجوههم او نه پټې د دې مخونه قدرن منا تورواله ولا ذلتون او ذلت اولئک اصحاب الجنه الله داخل خواندان د جنت دي هم فيها خالدون دی په جنت کې دلته الذين احسنوا الحسنى وزياده وزياده منا ډیر نعمتونه استا علم کې نشرات ده اگر که حدیث د مسلم کې راځي چې د زیادت نه مراد ملاقات د الله ده چاغه د ټولو نعمتونو اوچت نعمت ده په جنت کې او بعض روایتو کې راځي تا به یو خاص حوري او جنتی به ته ویا جسمه حوري ډېر رشتہ ده څنګه رااله تا ورته انا من المزيد ز الله تعالی پر زیتر علی غلیبا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها تعوذ بالمقابل تخویب ذکر کړي والذین منا وللذین لپاره دا کسانو کسب السیئات چې کوي بدکارونه ګناونه جزاء سیئات بدد بدی بمثلها په مثل دا غیرام وترهقهم ذلة او پټي بدل رسلت مالهم نشدي لپاره من الله اذا لنا من عاصم تو بچکون کې کانما غشیت منا اسودت وجوههم کانما توشي د مخونه گویا کې کانما غشیت گویا کې غسل شوی د دې مخونه ته قطع من الليل توکړه د شپې مسلمان منا چې تیری والا یا دغه تیری والا شپې داغه سره توکړه راواخلي او د چا مخې ورواچه دغه تور صادر اولئک اصحاب الجنه الله داخل اولئک اصحاب النار داخل الله خواندان دور دي هم فيها خالدون دی په دې کې همیشه یا ويوم نحشرهم تعدی مخ کې تخویب او خروی کې داخل دي او دا جواب د سوال دی تا هوای چې تا ویلې چې د دوی لپاره څوک عاصم نشته دی ول نشته دی دوی خو شفاعت شته دی کنه هغه به بچکی په قیامت کې الله جواب کوي چې پته بدته ولې و یوم نحشرهم پاول چې موږ راجم کو دوی جميعا ټولا ثم نقول ببو للذين كسانوا تاشركوا شرک کله مکانکم من لازمون سيخبر خپل زینا
انتم تاسو وشرکاؤکم استاس شریکانو منا پسې زبانه ودرېږي فزیلنا جداواله براول منګه بینو په ما بین دوی کې مراد د معبودان نه نیک خلق دي چاغي د سان نه دي خبره دوی له بندگی کړي دا پیزاوی روح المانی او بحر المحیط وغیرہ لیکلي دا آیات دا هغه چا مبارک دي چې د ملائکو د عیسی علی السلام او د نیکانو خلقو بندگی کړي دا عبادت کړي ده معنا دا شرایط د بوتانو مبارک نه ده وقال شرکاؤهم او شریکان دوی ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو من لره بندگی کوونکی موږ تاسو د بندا کین نه خبر وکفا بالله پس کافی دی الله شهیدن بیننا جواز من په ما بین کې و بینکم استاسو ما بین کې ان كنا عن عبادتکم لغافلین یقینا من ګو استاسو د ټوله بندا کین د غافلین خامخانه خبره استاسو د بندا کین موږ نه خبر یو هنالک تبلو معنا په دغه وخت کې بام تبلو حقیقت کو پیژنې کل نفس نه نه کو سم واستبد عمل چمخ کې کلی غلې وردوا الى الله پیش بکړې شي الله تعالی مولاهم الحق چې مولا دې مالک دې حق پر اختیار سره وضل عنهم ورک بشي دوی نه ما کان یفترون اساس دې ځان نه جوړایا قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار د دې جنا دریم باب د 450 آیت پورې دې کې به عقلی ادله پیش کړي اول دلیل عقلی اعترافي پیش کړي چې مشرکان په اقرار کړي به ورپسې دې کې بزواجری مسلسل په اعمال او په عقیدو په کارونه مشرکانو منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړي به تخویب او خروی او نبی ذکر کړي مخکې ثابت شو چې دا شرک په پیدا کار دی او معبودان خبر نه دي نو اس باغی باندې دلیل اعترافي پیش کړي چې خپل مشرکان دا خبرې کوي په دنیا قل تورته وی پیغمبر ما يرزقكم څوک د رزق درکې تاسو ته من السماء دبرنا والارض او دسمکنا ام يملك السماء بلکې څوک د اختیارمند السماء د غوګونو والابصار او دسترګو ومن يخرج الحي او څوک رو باسي مړې من المیت د ژوند څوک رو باسي الحي ژوند من المیت د مړینا ويخرج الميت او رو باسي مړې من الحي د ژوندینا ومن يدبر الامر وسوق انتظام کوي د ټولو کارونو پس یقولون الله بزر دی وای دا ټول کارونه الله کیا قطبان غوسانی نشي کوله فقل پس ورته وی وا فلا تتقون تاسو له تقوا نه کوي ولید الله نه ير نه کوي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال تا تفرید په دې دلیل باندې او نتیجه ده فذلكم الله ما دغ صفاتن ولا الله دې استاسو رب دې الحق یقیني فماذا بعد الحق نشد حق مرستم الا الضلال مگر گمراهی دا فانا تصرفون څنګه ولې شي تاسو د حق نام كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون هر کله چې دا مشرکان دې سره څه دلیل نشته نو اس په دې باندې د عذاب ذکر کیا چې ولې دې په شرکی اختری دلیل مو سره نشته ده کذالک هم دقرنګي حقت کلمت ربک ورشوی دا فیصله درفسته علی الذین فسقوا پاکستانو شنا فرمان دي انهم لا یؤمنون یقینا دې ایمان نه راوړي ایماندار نه معنا دې ایمان نه راوړي قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده مخی دلیل یقینی پیش کا د شرک پرد کې و سور پسې تفصیلا د شرکیات رد کړي اول رد کړي په مشرکین او په شرک الوهیت دویم رد کړي په شرک الحکم باندې قل تورته پیغمبر هل من شرکائکم عائشته د استاد د شریکانو من د څوک یبدا الخلق چې اول پیدائش کولای شي د مخلوق ثم يعيده به دوباره کوي قل تورته پیغمبر الله يبدا الخلق الله اول پیدائش کوي د مخلوق ثم يعيده به دوباره کوي فانا توفقون پس وجه اوردل کېږي تاسو د توحید نام ولې توحید نام اوردل کېږي قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي الى الحق دارت دې په شرک التحلیل والتحریم چې شرک الحکم وتویا
ولی ذکر تکرار نه دی. قلت ورته پیغمبر هل من شرکائکم ایشته تاسو د شریکانو نه من د څوک يهدي الى الحق چې رسول شي کولای هغه حق ته د څوک چې حق ته رسول شي کولای تاسو د مشرکانو نه. نو ته جواب ورکړه قل ورته الله چې يهدي الى الحق معنا هدایت کوي لپاره د حق او به حق ته رسي. افمن يهدي الى الحق آیات څوک چې رسول شي کولای حق ته حق او ډیر حقدار دی یتبع چې هغه تابعداري وکړي شي امن کنه هغه څوک لا يهدي معنا چې حق ته رسیدل نشي لا يهدي معنا چې حق ته نشي رسیدل الا ايهدا مگر الله چې هغه ورسول شي خپل هونه شي رسیدل مگر چې بل څوک یې ورسي الله یې ورسي. نو فما لكم څه دلیل تاسو لپاره کیف تحکمون څنګه تاسو په دلیل فیصله کوئ ولی په دلیل فیصله کوئ. وما يتبع اكثرهم الا ظنا رب دار مفسرین لیکي مخکردو په تقلید گمراهانو وسرت په اعتبار الظنیاتو تقلید گمراهانو کوي او به ګمانو پس روانه وي تقلید په اعمالو کې کوي او اتباع الظن په عقیدو کې کوي. وما يتبع تابعدارین کوي معنا دین دي روان اکثرهم اکثر دوی الا ظن مگر ګمان پسې ان الظن یقینا ګمان چې لا یغني پیدا نور کوي د حق مبارکي من الحق د حق مبارکي شی معنا هیڅ پیدا. ان الله علیم بما يفعلون خيرا الله عالم دې پاس چې دی کوي. وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ګمانونه نه پری دی او قران ته دې دروغ وایم الله وی قرآن دروغ نه دی راشه قرآن واوري نو صرف د قرآن بیانې په پندو صفاتو. وما كان هذا القرآن نه دی دا قرآن نه یفترا معنا چې ځان نه دی جوړ شي معنا چې جوړ لیکل شي د ځان نه من دون الله سوا د الله نه سوا د الله نه معنا سوا د الله طرف نه د بل چا طرف نه دا جوړ شي تانه په د تاکید سره چې بندگانو د شان د لري خبره ده چې دغه قرآن دی جوړ کی دغه قرآن بندگان نشي جوړول. ولكن تصديق الذي منا ولكن انزل تصديق الذي لیکن نازل کړي شوی د قرآن تصدیق الذي منا قرآن لپاره د تصدیق د مخکنو کتابونو ده تصدیق د الذي دا کتابونو بین یدیه چې مخکې د قرآن نه دی او تفصیل الكتاب او لپاره د تفصیل د پرس کړو احکامو دلته تفسیر الكتاب معنا د الاحکام المكتوبه یا ما كتب من الاحکام او د احکام مراد احکام اعتقادي دي فرضي احکام وتفسير الكتاب معنا لپاره د تفصیل د پرس کړو احکامو ده لا ریب فی شک نشته بده کې من رب العالمین طرف رب العالمین ده. ام یقولون افتراه دی ولی اتباع نه کوي دې کتابه نو زجر شروع شو. ام یقولون دی وی افتراه دی نبی دا قران د ځان نه جوړ کړی دی اثبات د صدق د قران کوي به تحدي په چیلنج پر دې بقره پشان. قل تورته پیغمبر افاتو بسوره راوړ یو سورته مثلی منا پشان د قران و دور بل من استطاعتم سمره چې تاسو وسرسي من دون الله سوا د الله نه کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی ویا بل کذبوا دا زجرونه دي بلکې داخله تکذیب کیا بما لم يحيطوا پس سبب د اغه پس سبب د دې چې حاتنه د کړي دوی په علمه معنا په علم د قران په علم چې قران نه راغله د دې علمونو په قران حاتنه د کړي ولما ياتهم تعويل او تراوس په نه راغله دوی د تعويله معنا عاقبت نه منلو د قران تعويل کله راځي په معنا د عاقبت دیم تعویل معنا تفسیر او حقیقت د قران تفسیر او حقیقت وتا نه راغله او نیمنی تعجب ده کذالک هم د قرانګي کذب الذين تکذیب کړو کسانو من قبلهم جدوین مخکوام ونه تکذیب کی تقلید کې د مشرانو فندرو ګورا کیف کان عاقبت الظالمین څنګه شو انجام د ظالمانو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به دا اوس بل زجر ده ومنهم بعض دینا منت بعض دي موجودونه هغه څوک دي چې ایمان لري به په قرآن ومنهم بعض دینا منا څوک دي لا ایمان به چې ایمان لري په دې وربک اعلم دارستنو زجر ده رب استخ عالم ده بالمفسدين وفسادين باندې چې څوک فساد کوي
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل. هر کله چې د دې کفر فساد تورسه د کفر نو د فساد نه براءت پکار دي ته اعلان براءت. وان كذبوك وکشر د خلقو تکذیب کو استاد فقل تورته پیغمبر علی عملی من ز خپل کار کوم د قران دعوت بزکم ولکم عملکم تاسو د پاره خپل کار دی چې تاسو مخالفت کوئ. انا بریئون انتم بریئون تاسو خلاص ویا مما اعمل دا عملنا چې کوما وانا بریئ او زم بیزار مخلاص مما تعملون دا نه تاسو کوم عملونه کوي. ومنهم من يستمعون اليك تابع زجر دے بعض الذين اسو يستمعون اليك جوګ تا تا فقصد استعزاء. افانت تسمع السمايات اور اول شي کول كنت ولو كانوا لا يعقلون اگر کا عقل پکې نه یم اگر کا عقل نه لري نو چې عقل نه لري به بيخناول. ومنهم من ينظر اليك فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. تابل زجر دے پامی دا غیبان بعض الذين اسو سوق دي من ينظر اليك چې ګوري تا دا پتا وردا تعجب. افانت تهدي العمي آیت هدایت شي کول یړون تا ولو كانوا لا يبصرون اگر کا غیسنی نه زړونو بصیرت نه لري. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. یقینا الله چې لا يظلم الناس ظلم نه کوي په خلق باندې شيئا هیڅ ظلم ولكن الناس لیکن خلق چې انفسهم يظلمون په خپل ځان ظلم کوي. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعه. تیات کی تخویب اخروی ذکر کئی پس د زواجرنا او د انفسهم یظلمون نتیجه ذکر کئی. هر کله چې دوی په ځان باندې ظلم وکړو د قیامت حالت واوري وس. ويوم يحشرهم پاره چې راجم وکي دوی الله تعالی څوک پر راجم کې معنا مشرکان مفسدين دلته عبارت دی ځوان نو دوی به ګمانو کې کالم یلبثو گویا کې د نوې حصار شوی په دنیا کې او په قبر کې الا ساعتا مگر یو ساعت دورزه من النهار دورزنا يتعارفون په جنگلی وو کې یو ساعت بینهم منا خپل قران کې قد خسر الذين بدا خسر ډیر تاوان کې واقع شول هغه کذبوا بلقاء الله تکذیب او قد الله ملاقات ما كانوا مهتدين او دې هدایت والا. واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك. دی آیت کې یو تسلی ده نبی سلام ته او بل پدې کې به اشاره ده عذاب دنیوي ته پس د عذاب اخروی نه. و اما نرینک اما اصل کې ده ان امانا شرط پکې ده پدې کې و اما نرینک یا بوخه منغتا تا بعض الذی بعض عذاب نعیدهم چې دې سره موږ وعده کوو د جزای پټه ده فضا تق عذاب دنیوي ده کنه او نتوفینک یا منغ توفات کو فیلینا مرجعهما من توافسی دوی دا ثم الله شهید بی الله خبر دی علی ما یفعلون پاس شدی کیوم. ولکل امه الرسول دام دې تخفیف سره متعلق ده. ولکل امه من دا ار امه د پاره چې مخ تیر شوی دي رسول من دا غي د پاره رسولانو دویم تفسیر ده معنا رسول د امه مکذبه مراد. فاذا جاء رسولهم کله چرال ته رسولان د دویم پیدا جاء من کله چراشی ته رسولهم من استاد د دویم وراشی رسول د دوی د شهادت لپاره دویم تفسیر ده رسول براغه دوی به تکذیب وکړو نو کله چراغ رسول من رسول د دوی یا را بش رسول ته په ورځ د قیامت خود یبینهم فیصله وشي ما بین د کې بالقسط په انصاف وهم لا یظلمون په دې ظلم نشي. ويقولون او دوی متى هذا الوعد کله بيدا وعده ان كنتم صادقين کچری وي تاسو رښتینه. اوس جواب ذکر کوي قل تورته پیغمبر اعلی امر کو زوستلرم لنفسي د خپل ځان لپاره ضرر د ضرر لري کول ولا نفع نه د نفع رسولو الا ما شاء الله مگر کله غاړي لكل امه نجل لپاره د هر امه مکذبانه نیټي د عذاب اذا جاء اجلهم کله چراشي نیټه د دویم ولا يستاخرون الساعه نور نشروسته کېدل یو ساعت ولا يستقدمون نشمخ کېدل معنا لا يستاخرون الساعه نشروسته کېدل یو ساعت د عذاب نه ولا يستقدمون
او نشه مخ کې کېدل. قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ما يستعجل منه المجرمون. 50 نمبر آیت د سورۃ یونس چې د مخکې آیتونو کې الله رب العالمین رد وکړو په مشرکانو باندې، خاص کر هغه خلک چې شفاعت د رب العالمین لپاره ثابتې. قل ارایتم آیتم د مخکې سره متعلق دی، مخکې ویلې تاسو عذاب غواړئ، زه خو له عذاب نشم راوستلی، او کله چې عذاب راشي نه به مخکې شي نه به وروسته، چې کله عذاب راشي نو ته به څه کې او په څه طریقه ځان بچ کې. نو دا تپوس دی دلته چې عذاب راغی څه به کوئ تاسو، په څه طریقه ځان بچ کوئ. ولته ورته وی پیغمبره رایتم علی خبر راکئ ان اتاکم عذابه، کچیر دراشي تاسو عذاب د الله بیاتن د شپې او نهارن یا د ورځې، ماذا یستعجلو منا څومره لوی شی دی چې تلوار سره به غواړي. ماذا یستعجلو منا څومره لوی شی دی چې په تلوار سره غواړي. منه د الله نه المجرمون مجرمان. ماذا یستعجلو دیم تفسیر په کې دا ماذا منا ملذي څه شی دی هغه تدبیر منهم په معنا د به سره دی، څه دی هغه تدبیر چې ضرب وکړي هغې لره مجرمانو د ده پې د عذاب دپاره. ماذا یستعجلو معنا څه دی تدبیر چې په تلوار سره به پیش کې. منه معنا په دې سره منه په معنا د من به سره وي. المجرمون معنا مجرمان خلق. ثم اذا ما وقع آمنتم به. نو څه تدبیر شته دی؟ نه بلکې یو تدبیر شته دی چې موږ به آمن نه ویوه، لکه فرعون چې ویلی الله پې رد کړی. تقدیر د عبارت داسې دی اذا وقع ثم آمنتم، کله چې راشي د عذاب به تاسو ایمان راوړی، چې عذاب راشي نو به دا وی تاسو آمنتم معنا ایمان براوړی به پر سره الان وستاسو ایمان راوړی حال دا وقد کنتم به تستعجلون په تحقیق سره وی تاسو د عذاب زر غوښتونکي، عذاب په تلوار سره غوښته دا وسره راغی. ثم قيل للذين عذاب راشي نو به ویل شي، ثم قيل للذين به ویل شي کسان ته ظلمو چې ظلم کړی دی تو قوت څخه عذاب الخلد عذاب د همیشوالي. هل تجزون بدل نظر کولې کیږي تاسو ته الا بما كنتم تکسبون، مگر په عملونو چې تاسو کوم کسب کړی دي. ويستنبئونك حق هو قل اي وربي. تام زجر دے مخی عذاب الخلد ذکر شو نو دیتی مسخره جوړه کړله. ويستنبئونك منا دی طلب د خبر کایستانا حق، آیا حق دی هو منا د عذاب د قیامت، آیا دا به حقی؟ قلت ورته پیغمبر ای وربی، ای فمانا دا نعم بالکل، او کنا وربی اسما دی قسم اسما پر رب باندې. قل ای وربی لکه عرب وسوی ایوا مانا دا او بالکل وربی اسما دی قسمی پر رب زما انه لحق یقینا دا حق دی وما انتم بمعجزین، نیوی تاسو بچ کون کی د ځانونو د الله د عذاب نام، یعنی وی تاسو عاجز کون کی الله لرام. ولو ان لكل نفس دام تخویب کی داخل لے الله کچیرتا ولو ان لكل نفس منا کچیر شي د ار نفس ظالمه د پاره ظلمت چې شرک کله ما فی الارض یا غتیزونه چې بزمکه کې دي لفتدت به خامخ عذابا فدیه کې ور کوي پاغي سرا واسر ندامت او پټه بکی خیمانتیا لما رو العذاب ور کړي چې دی ویني عذاب واسر الندامه اثر د ازداد ولده اصرار یو پټولو ته ویل کېږي او اصرار ویل کېږي ظهور شی فی اساس فی اثاری الوجه، یو شی استاد مخ پرګونو کې ښکار شي نو من وجه پټي او من وجه ښکارای نو ځکه اثر د ازداد ولده
دلته یو معنا دا پټ بکی تیخ به مانته کله چې عذاب ویني چې کله عذاب ویني نو لږه په خیمانه شي چې ولې من کو پر کو دیم خارب کی ندامت کله چې عذاب ویني انا عذاب ته داخل وقضي بينهم فيصل وکړي شي په مابین دې کې بالقسط په انصاف او هم لا یظلمون او په دې به ظلمونه شي الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون د دې ځای نورستا څلورم باب دی دا باب بچلیږي او ایم نمبر آیت پورې دی باب کې رد شرک فعلی ذکر کړه پای کې یو دلیل عقلی پیش کړي الا ان لله سلام دا عقلی دلیل دی ورپسې به ترغیب قرآن تابع عقلی علمی دلیل پیش کی به بل دلیل راوړي اخر کې بس جریبه اتخاذ الولد او تخویب بیاغه سره رب دا کده چې قیامت قائمیږي نو چا ویلي چې څوک به قائمي نو خبر شي الله قائمول شي کنه الا خبردار ان لله يقرن الله په اختیار کې ما غتیزونه دي په سماوات چې پس مانونه کې دي او ما والارض او پس مګه کې دي په قیامت هم شي قائم ولیکن الا خبردار ان وعد الله يقرن وعد الله چې قیامت ده حق من اختلی دا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زید دین نه پويږي هو يحيي الله تعالی ژوند کول کوي او می تمړ کول کوي ویلې تو چاونه د الله تبارک سور ګرځول شي لپاره د حساب او کتاب يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور رب داده مخی عذاب د قیامت ذکر کو وسوي د قیامت عذاب د بچ کېدلو لپاره قران پکار دی ترغیب ورکړي قران ته په څلورو صفاتو یا ایها الناس د ټولي دنیا خلقا قد جاءتكم بتحقیق سر راغله تاسو ته موعظه نصيحت من ربكم طرف دربستا سنا وشفاء لما في الصدور او شفاء د هغه مرزونو لپاره چې پسینو کیه وشفاء لما في الصدور دا تخیلیه ده وهدن دا تحیلیه ده او هدایت ده او رحمت ده للمؤمنین لپاره د مؤمنانو رحمت من اصل په نرمي کې لپاره د مؤمنانو سن قران نرمي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون واستقابل پیش کړي د دنیا سره څه خلک دی هغه د دنیا د لپاره قران پر خودلې ده چې دنیا راجمه کول غواړي الله ترغیب ورکړي چې په قران باندې خوشاله شي قل تو ورته پیغمبره بفضل الله د الله فضل باندې او برحمته او د الله پر رحمت باندې فبذلك فليفرحوا فدي اريو باندې داخله خوشالي وکي پزړونو کې طعام الفاظ دي بفضل الله وبرحمته مصداق سره فضل مراد قران دی رحمت مراد احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دی د الله په قران او د نبی په احادیث باندې خوشالي پکار دا نور معناګان مفسرین لیکلي دي فضل مراد قران کریم دی او د رحمت مراد عقیده توحید او سنت دا یو حدیث کې براغلی نبی سلام فرمای هغه څوک چې الله ته هدایت کوي د اسلام او علم ولور کې د قران نو دا اولی مخلوق ته شکایت کیا کدا مخلوق ته شکایت کوي د پرې تندې کې بل لوګ پیدا کی کتب الفقر بین عینیه دستر ګمنس کې بہت الله لوګ ولي کې فقر بہت ولي کې بلکې ته مالدار قران د الله از دکلې دریم فضل له قران رحمت د چمنګای ول اهل ګرځولي او یو اهل ویل کېږي اچا د عمل پکې ورته وی په فضل الله چې قران دی او برحمتي او رحمت الله چې حدیث دی په بذالک فلیفرحوا په دې اریو د داخله خوشالي کې پزونو کې هو خیرنا دا غور دی مما دا غمالنا یجمعون چې داخله کې جمع کيام ولا رأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما دې آیت کې وسرت دی په شی کې فعلی باندې تحلیل او تحریم د قران سره متعلق دی چې قران باندې تسلی وکي د دې اتباع وکي د سان حلال او حرام ما جوړوي ورته پیغمبر رايتم آیت تاسو فکر کړل ما انزل الله لكم هغه چې پیدا کړی الله تاسو لپاره مې رزق د خوراک تیزونه فجعلتم جوړوي تاسو دا غنه حلال او حرام زجر اصل کې فجعلتم باندې الله رزق را لګلې نو هغه کې حلال او حرام جوړ کړی دي لیکن تاسو نشي جوړولې نو ولې په کې تاسو حلال او حرام جوړوي
وجعلتم نو جوړوي تاسو منه داغینا حراما حرام او حلالا او حلال قلت ورته پیغمبر الله اذن لكم یا الله اجازه کړه تاسو ته ام علی الله تفترون کنا تاسو په الله باندې دروغ تړیا اجازه نه ده تر کله بلکې تاسو په الله باندې دروغ تړئ وما ظن الذين دام زجر او تخويف ده وما ظن الذين سقمان ده دا کسانو یفترون علی الله الكذب چې تړي په الله باندې دروغ یوم القیامت په بار د ورځ د قیامت کې معنا ای په شأن یوم القیامه د قیامت مبارک استاسو څه خیال له دیم څه ګمان ده چې د خلکو یوم القیامه ما ذا يفعل بهم چې څه وکیږي د سره قیامت پر ورځ باندې سم خیال له په دې بارک سم ګمان ده چې قیامت کې بسره څه کیږي په الله باندې دروغ تړي ان الله لذو فضل يقين الله خوند فضل على الناس بخلق باني ولكن اكثرهم لا يشكرون لیکن زیادہ دې خلقونه د الله شکر نو ادا کوي توحید نه من وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا مخکې قرآن ذکر کو نو قرآن خود علم د کتاب دی ذکر پس الله دلیل علمی ذکر کوي نو دا بل دلیل عقلی ذکر کوي لکه څنګه چې الله واقدار دی نو عالم ام دی په ارپټو ښکارا او دی کې الله د خپل علم جزئیات ذکر کوي چې په جزئیات هم الله عالم دی ځکه جزئیات ته خاص دی او عامه ته خاص نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی او ټول امت ته به د نبی صلی الله علیه وسلم کارونه دو قسم دي اول قسم ته شأن وای شأن معنا د دنیوي کارونه د کور کارونه لکه نبی صلی الله علیه وسلم د کور کارونه کول حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم په بزیله شلې بزبله شل کور کې جامع خپل ګڼډلې دیم شأن د نبی صلی الله علیه وسلم معنا نبی صلی الله علیه وسلم کار دویم داو چې هر وخت به قرآن ویوا او مت کارونه عام دي وما تكون في شأن نونيت نبی په شان په یو کار کې مشغوله او ما تتلو منه من قرآن او نلولي ته الله طرفنا من قرآن صد قرآن سا ولا تعملون من عملنا او نکارونه کوي اي خلقو ولا تعملون معنا نکوي کارونه من عمل معنا څه کارونه نکوي څه کارونه الا كنا عليكم شهودا مگر منګ یو پتا سبحانه حاضر ناظر معنا ارث تاسو یینو اتفیدون منا کله چې تاسو شروع کوي فی پای کې وما یعصبون پټیږي هر رب کا درفستانه من مثقال ذره منا په وزن دی ذره ذره په اندازه چې الله نه پټیږي په الارض پسمګه کې ولا په السماء نه پسمان کې ولا اصغر من ذلك او نټیر وړو کې د ذره نه ولا اکبر او نغټ د ذره نه الا په کتاب مبین مگر د په کتاب کار کې چلو محفوظ دی دلیل په ټولو جزئیات باندې د الله علم چې د محیط دی الله په جزئیات هم پويږي په کلیات هم پويږي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دی آیت کی بشارت دی نیکانو خلقو ته رد کې په مشرکانو باندې د سورۃ سره مناسبت د موږ د الله اولیاء منو اولیاء ته شفاعت نه ویو موږ ورته اولیاء ویو رب ته مخ کې سره ده الله عالم الغیب دی داغه نه شي پټ نشته دی لیکن اولیاء ور عالم الغیب نه دی دا غوي شان واوري الا خبردار ان اولیاء الله یقین اولیاء الله لا خوف علیهم تبوی رب دی باندې ولا هم يحزنون ولا غمجنین الذين امنوا وكانوا يتقون دا تعریف د ولی دی د ولی تعریفان مفسرین مختلفو طریقو سره ذکر کړي دي تفسیر خازن وی ولی هغه چاته وي چې عقیده صحیح او اعمال موافق د شرع سره یو مرسل حدیث کې مرাজি اولیاء الله هغه چاته وی لیکيږي چې کله ته وګورې تا الله رایا شي الذين كسان چې ایمان راوړل او کانو یتقون او دیریږي د الله نام وکانو یتقون خطیب شربینی لیکلی دی په نبی کې عصمت شرط دی او په ولی کې حفاظت شرط دی معنا کوشش وکړي ولی چې د ګنا نه ځان بچو ساتي او په کوم سړی چې د شرع اعتراضي نو دا خو دو کمار دی دا ولی نه دی هغه سان چې ایمان راوړل او کانو یتقون او د ځان ساتي د هر قسمه ګنا نه لهم البشرا کرامت ذکر کوي د لپاره سیره ده
دره ول څوک ورکړي الله ورکړي د ملائکه پس درعا د ذل قدن په وخت کې بشارت او تملاو شي چې ربانه پتا سبحانه نه بغام جنې وي دویم دا ده چې د رښتینی خوبونه یې نه خپل یې نه یا یو بل څوک یې نه خوب یې نه د اوچ د درجه مبشرات او ته ویل کی دریم بشارت دا د مسلم کې راځي یو سړی نیک عمل کوي ځان لا او نور نیکان خلق دا تعریف کوي دې ته بشارت وایي کنه لهم البشرى د فارسره ده په حیات دنیا په ژوند دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې لا تبديل لكلمات الله نشر بدل د الله د وعده د پاره ذالک هو الفوز العظیم دا الله وای کامیابی د ډیره لوی کامیابی الله وای دا ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا دې کې تسلی د نبی سلام ته ځکه سردار د اولیاء او نبی صلی الله علیه وسلم دې اے نبی داخله تکذیب کوي استا اترا کوي داخله استا عزت نشي کمواله دغرنګ اولیاء تم تسلی دا چې خلک به پوری خبرې کوي خلک به اولیاء پس خبرې کوي عزت نشي کمواله ولا يحزنك قولهم وخفضن کی تعالی روینا د ان العزه لله جميعا یقینا اختیار د عزت ټول د الله لپاره ده هو السميع العليم الله اوریدون کې دی او پیدون کې ذات ده الا ان لله من في السماوات ومن في الارض دا دلیل عقلی ذکر کوي خبردار یقینا د الله په اختیار کې من اسوږي په السماوات چې پسمانونو کې دي من فی السماوات مراد ده معنا ارشد الله په اختیار کې دي نو اولیاء د الله په اختیار کې دي ګان ومن فی الارض وسوچ بزمګه کې دي وما يتبع الذين ما نافیه ده د ما استفهام انکاری ده وما يتبع الذين معنا تستابداری قیام آکسان يدعون را من دون الله چرا مدد شوی سوا د الله نه شرکات دي شرکا خپلو ایتبعون الله پرد کوي تابعداري نه کوي الا ظن مگر د ګمان عقیدو کې د ګمان بس روان دي وانهم لا يخرسون دي مگر اٹکل خبري کوي فاعمال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا اوس اخري دلیل عقلی پیش کړي د سورۃ کې او ثابتې چې اختیار د الله دی تولیه او اختیار نشته هو الذي الله غزا دې جعل لكم غرزول استاسو د پارشپا تیرے والا مقدمه لتسكنوا فيه دې لپاره چې تاسو آرام حاصل کی پای کې والنهار مبصرا ورځ درنا والا دې یو جانب ذکر کړل بل حذف کړل اکتفا وتوي یو ذکر کبل حذف کړ مبصرا والا درنا والا دې لپاره رزق پکې طلب کړ ان فی ذلک یقینا پدې نظام کې لآیات خامخانه خري لقوم يسمعون نفر دا قوم چې اوریدل کوي قالوا اتخذ الله اخر کې دوی تسجر دي دی ویلي چې دا اولیاء دي اولیاء ځکه نیولې دي چې دا د الله سامان دي د الله نه زوري دي او الله دې ته نظام سپارلې دي جواب قالوا دی وی اتخذ الله ولد الله ولدن بچی لرا سبحانه الله پاک دې د بچینا هو الغنی الله به حاجت ده له د الله په اختیار کې ما سدي په سماواتي چې بس باندې کېږي او ما په الارض چې بس مګه کېږي اوس په الله بل رد کې ان عندكم نشد استعصر من سلطان بهذا دلیل په دې باندې تقولون یا تاسو وی علی الله فالله باندې ما خبر لا تعلمون تاسو په علم نه لریا قل ان الذين يفترون على الله اوس سزا واور ورته یقینا غسان چې تړي په الله باندې الکذب دروغ ولا يفتحون نشي بچ کېدل د الله د عذاب نام متاع قلیل الله ولهم متاع قلیل من اته لپاره څه کې دی لګي په دنیا کې لهم متاع فی الدنيا دوی لپاره څه کې دی په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بمن توبس دې ثم نذيقهم به وسو کو دوی ته العذاب الشدید عذاب څخه بما كانوا يكفرون په دې وجه چې کفر کیا واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله دا دې صورت کې اخرنه باب دی و ذکر کوي تخویب دنیوي په تور باندې واقعات قوم د نوح عليه السلام او واقعات قوم د فرعون په دې کې عذاب په دې باندې عذاب دنیوي راغلی او طوفان پر راغلی او بوګي غرق شول او شفاعه نو چې دوی بچ کی عذاب په ول راغلی او ځکه الله سره شریک جوړ کړي و کله چې واقعات فرعونانو ختم شي به التفات کوي بني اسرائیل وتا هغه تبزجری چې تاسو د الله د نعمتونو ناشکر وکړه توبه وباسئ
اخر کې به وي د قومونو توبې نه دي استلي ما سوا د قوم د یونس علیه السلام نه چاغي توبې استلي ځه هغه ترغیبا ذکر کوي په ختمه په بیان د نبی پر د اقسام او د شرک او په ترغیب ال قران د آیت کی راوړي واقعا دیتا تخویب دنیوی ویا او دلیل نقلی توحید نوح علیہ السلام چې دلته خاص د قوم د نوح علیہ السلام او د قوم د فرعون دا واقع ذکر کوي ولې د دوه واقعات خاص کړه ځکه اول په ټول قوم کې او په ټول قوم نوح کې اخر چې بګر راغلی او قوم فرعون اول قوم نوح او اخر قوم فرعون نو شاول او اخر ذکر کمنس کې ټول لالا دیم دانه مخ کې وری مشرک سړی دریاب کې غر کیږي نو الله تواس کوي چې ما بچکا نو کله الله بچ کې کله غر کې اوس وی کله کله غر کوي به څوک نشي بچ کولای نو ذکر کوي غر کېدل دا قوم د نوح علی السلام او د قوم د فرعونانو واتلو علیهم الله ویول لپدی باندې نبا نوح خبر د عذاب د نوح علیہ السلام قال لقومه کله چې او د خپل قوم ته دای بیان ذکر کړي یا قوم اسمع قوم ان کان کبر علیکم کچری گرانی پتا سو باندې مقام اسمع ودرذل او تذکیر اسمع بیان ول بیاات الله د الله بیتن باندې فعل الله جزای پټا دا بیاات الله وانا تاسو قسم کړي اسمع د وجلو فتکالی پر رسولو نو فعل الله توکل دوم با الله باندې مازان سپارل دی فاجمعوا امركما کلک خپل تدبیر او شرکاءکم او بل خپل شرکا ثم لا يكن باذن امركم من کار استاسو علیکم بتاسو غمتن پټم امركم من استاسو دا تدبیر بتاسو پټ منا پټ سي کی تدبیرونه مکوي پای کې نقصان ښکارې وکي ثم قطو الیا بیا مخامخ شي ماتا الیا منس ما طرف ته تکلیف درا کولو د پاره ولا تنذرون ما مهلت برا کوي فین تولیتما کتا سو ګرځیدلې فما سالتکم دانه په دته مې دا زنه غواړم تاسو نه من اجر سمزدری من ما تاسو نه څه بدل د وخته ان اجر ان د مزدری زما الا علی الله مگر په الله دا و مرته ما ته مر کله شوی دی نه کو من المسلمین چې شم مسلمانانو نام فکذبوه پس د خلکو تکذیب کو د نوح علی السلام ډیر سمانا فنجینا هم نجات ور کو نوح علی السلام تا ومن معه او چاته چې د سرو فلفل کې پکشته کې وجعلناهما او د منګو ګر سور خلائف آباد پس مګه کې واغرقنا الذين او غر کلمنګه کسان کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړي اوس من پاتونو فندرو ګورای کیف کان عاقبت المنذرین څنګه انجام دی ور کړی شو او دا غوی ته تکذیب کولو ثم بعثنا من بعدهم رسلا الى قومهم فجاءوا بالبينات اوس دلیل نقلی تفصیلی ذکر کوي د موسی علیه السلام نو د قوم د فرعون او د قوم فرعون هلاکت ذکر کوي په طریقه د تخویف ثم بعثنا بمن راولېګل من بعد من رسل نوح علیه السلام نو رسولان الى قوم خپل قومونو ته فجاءهم پسرال دوی ته بالبينات په ښکار دلایل فما كانوا نو دوی یؤمنو چې ایمان راوړل بما كذبوا من د دې د وجنا چې دی اول تکذیب کو به پر سره من قبل مخکې دینا كذلك من د دې وجنا نطبع على قلوب المعتدين من مهر لگاو پسونو د زیته کوونکو ثم بعثنا مخی دلیل اجمالی د مخی آیات کې و شکم د دلیل نقلی تفصیلی ذکر کوي د موسی علیه السلام نا ثم بعثنا به من راولې من بعد مرسل د رسولنا موسی علیہ السلام تو هارون الى فرعون تو ملئه او داغه د قوم تابع آیاتنا اسم پیتر باندې فاستكبروا غی تکبر کو وکانو قوم مجرمین واغی قوم مجرمان فلما جاءهم الحق ورکل شراغ الحق من عندنا من طرفنا قالوا دی ویل ان هذا لساحر مبین یقینا دا خامخا ساحر دی مبین خارا قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم ویلی موسی علیہ السلام ای تاسو ویل الحق د حق مبارک لما جاءكم ورکل چراغ تاسو ته اسحر هذا ایدا جادو دے ولا يفلح الساحرون دلته لما جاءكم اسحر هذا یودا جادو دے دیم لما جاءكم سحرا نو اسحر هذا ورکل چراغ تاسو ته نو تاسو ایدا جادو دے
نو آیا دا اوس جادو دی؟ ولا یفلح الساحرون، نشي بچ کېدل، نشي کامیابېدل ساحران جادوګران. قالوا اجئتنا لتلفتنا، دوی موسی علیہ السلام ته دوی د موسی علیہ السلام دعوت په غلط طریقه باندې حمل کو. قالوا دی ویل اجئتنا اتمن دراتک کړه لتلفتنا، دې لپاره چې اړه تمنګه ما وجدنا داسنا چې من د کلی علی باغی باندې ابا نظم مشرانا وتكون لكم الكبرياء، او شي تاسو دوه لپاره بچای په لور د بزمګه کې. موسی او هارون علیہ السلام ته ویل علیهم السلام تاسو دوه دې لپاره راغلی چې د بچای وکي په من باندې. وما نحن لكما بمؤمنين، من غني تاسو دوه لپاره هیڅ خبر منون کی، تاسو خبر من نه من. وقال فرعون ویل اتوني به بكل ساحر عليم، راول ما تا ار جادوگر ماهر جادوگر را تراول. فلما جاء السحرة ورکر چرال جادوگر، نو قال لهم موسى ویل غیت موسی علیہ السلام منا بعد قولهم رسد عقید وینا. موسی علیہ السلام تعول دی ویل چې امسا وغورځوا. موسی علیہ السلام اقود دی ویل القوا غورځوي ما انتم ملقون چې تاسو غورځوي. فلما القوا ورکل چې وغورځول، نو قال ویل موسی علیہ السلام ما جئتم به السحر، هغه چې تاسو راوړو به السحر معنا اغیل را جادو، دا جادو دی، دا سحر معنا دا جادو دی. ان الله سيبتلوا يقرن زر دی الله با دل را ختم کی. ان الله لا يصلح يقرن الله نکم به عمل المفسدين، عمل د فسادینو. قرطبی لیکلی دی ابن عباس پر روایت باندې او سند یې نه ذکر کړي چې څوک د شپې بستر باندې سمري او دایت ولولي نو سحر پورې باغلا هیڅ نقصان ورنکي. ويحق الله الحق، اخکار کوي الله تعالی حق لرا بکلمات دی بخبلو کلمات او دلیلونو. ولو کرہ المجرمون، اگر کبدی غنی مجرمانو. فما آمن للموسی، ساحران پرګلیشو موسی علیہ السلام غالب. فما آمن لموسی، من ایمان رانوړو د موسی علیہ السلام د پاره الا ذریه مگر یو څو ځوانانو من قومه د قوم د دینه من بنی اسرائیلنا، یا مراد دینا من قومه مراد قوم د فرعون دی. علی خوف من فرعون، سره د ایرنا د فرعون او ملئه او د غټانو د قوم د دنا ایفتنهما چې وابړی دوی د دې دین نام چې حق دین د موسی علیہ السلام. وان فرعون، یقینا فرعون چې لعالم فی الارض خامخا طاقت ولو بزمګه کې، وانه لمن المسرفین، ويقرن خامخا غو د اسراف کوونکو نام. وقال موسی ویل موسی علیہ السلام یا قوم ان کنتم آمنتم بالله، کچری تاسو ایمان راوړی په الله باندې، فعلی توکلوا، په الله باندې ځان وسپارئ. ان کنتم مسلمین، کچیرته وي تاسو خیر حکم منون کی، نو کچیرته مسلمانانه وي نو فصبروا، صبر کوئ. فقالوا اغيب لي على الله توكلنا، فالله باندې موږ ځان سپارل دي. ربنا زمونږ رب دې، ربنا لا تجعلنا، دلیل په دې باندې توکل سره بدعا غواړي، ای رب زمونږ لا تجعلنا موږ مګرځه فتنه من ازمیخه للقوم الظالمين، لپاره د قوم ظالمان، لپاره د قوم ظالمان. فتنه من سبب الامتحان، سبب د امتحان مګرځه دویم. فتنه من مفتونا معذبا بايديهما، یلا موږ له سزاګانې مراکوا په لاسونو د قوم ظالمانو. ونجنا ونجات راکې موږ ته برحمتک، پر رحمت ستا، من القوم الكافرين، د قوم کافرانو. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا بقومكما بمصر بيوتا. اوس تکالیف ذکر کوي د قوم د موسی علیہ السلام. فرعون سره ډیره سختی شروع کړه، عبادت خانه ولا ام باندې کړي، مختلف تکالیف ورکول، دغه ټیم کې عذابونه منرات الانتظار. واوحينا الله من وحي وکړه موسی علیہ السلام ته واقعي او د ضرور ته ان تبوا معنا چې تیار کړي لقومکم، د خپل قوم لپاره به مصر بيوتا، په مصر کې کورونه. وجعلوا بيوتكم، وګرځوي کورونه تاسو قبلتن، قبله طرف ته، واقيموا الصلاه، او پابندي کوي د مانځه. دلته وجعلوا بيوتكم قبله، ایو معنا دا چې دې کورونه خپل کورونه جدا کړي د نورو کورونو والاونه، ځکه په دوی عذاب راځي. او خپل کورونه وګرځوي صحیح نه مانځه، چې بهر هم څوک نه پریږدي، نو کور کې دنه موږ کویا. بعض وی بيوتكم نه مراد دې کورونه عبادت خانه، معنا دې کورونه عبادت خانه جوړه کیا. قبلتن معنا الى الكعبه، کعبه طرف تخپل عبادت خانه جوړه کیا. قرطبی لیکلی دی پاک زمانه کې امام کعبه قبله وا،
د ټولو انبیو قبله ده. واقیموا الصلاة وپابندي کوئ د مانځه وبشر المؤمنین او زیری ورکړه مؤمنانو ته. وقال موسی ربنا انك آتيت فرعون. اوس موسی علیہ السلام دعای شر کوي. انبیاء هغه وخت خیری کړي دي چې کله د ایمان د قوم نه امید شوه او ایمان د قوم نه امید شي پارټیم کې خیری کوي. وقال موسی ویری موسی علیہ السلام ربنا يا رب زمنګ انك آتيت فرعون یقینا تاور کړي فرعون ته وملئه داغي دې ډلې تاسینه منا دولنا واموالنا ومالنا تول ډال دی ورکلې مال نه دی ورکلې په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ربنا یا رب زمنګا ليضلوا من عاقبت دې مالونو داله چې د خپل گمراه دي او ربنا ليضلوا یا رب دې پر چې خلک کړي ان سبیلک استاد الله نام عاقبت دا چې خلک کړي استاد الله نام ربنا اطمس اے رب بیکار کی د دې ټول مالونه علی اموالهم ربنا اطمس علی اموالهم اے رب بیکار کی د دې ټول مالونه واشدد علی قلوبهم سخوال را ولدی په زړونو باندې فلا یؤمنو منا دې د پاره چې ایمان رانوړي دویم دا دی ایمان خو نه راوړي حتی تر دې پورې يرو العذاب الالم چې ویني عذاب درناک خیری او توکل یا الله تر هغه پورې په زړونو باندې کلکواله راولي چې ایمان رانوړي. قال قد اجيبت ویلی الله قد اجيبت پتاخ سره قبول شو دعوتکم استاسه د دوانو دعا سوال لذي دعا خو صرف موسی علیہ السلام کړي وا دلته څنګه وي دعوتکم استاسه د دوانو دعا قبول شو. ابن کثیر وی هارون علیہ السلام سره امین ویلی وا نو کله چې دعا سره امین وینو استاد دعا هم شو کنه. ابن کثیر وی دغه روایت موقوف دی لیکن بقاعی نظم الدرر کې لیکلی دی هارون علیہ السلام دغه وخت کې غایب او رضا هو په دعا باندې کړه نسبت زکات دوانه توکل. فاستقیم اکلک شی په خپل طریقه ولا تتبعان او مزه تاسو سبیل الذين فلاردا کسانو لا يعلمون چې نه پويږي. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نوی لمبر آیت دے سورة یونس دمخ کې ایتونو کې الله رب العالمین واقعات موسی علیه السلام ذکر کوله او بدعای ذکر کړه د موسی علیه السلام لپاره د فرعون. یا الله دا خلق ستاسو دیننا خلق تړای یا الله مالونه ول بیکار کا او پسونو سخواله راولا تر دې پورې چې ایمان را نوړي تر دې پورې چې عذاب الیم ویني. الله رب العالمین ورته ویلي چې تاسو دعا قبول شو او تاسو په خپل دین باندې کلک ودرېږئ او د هغه کسانو تابعداري مکوئ د هغې په لاره باندې مزئ چې هغوی نه پوهېږي. وجاوزنا ببني اسرائیل او ذکر کوي نعمت په بني اسرائیل باندې خو د نعمت په ذکر ضمن کې اول ذکر کوي غرق فرعون کر کېدل د فرعون مخکې ویلې دعام قبول شو اوس د اجابت نفس الامر ذکر کوي. وجاوزنا معنا پوری استلمنګ بني اسرائیل د دې پورې استلچو حدیث بخاری کې راځي د عاشوري په ورځ باندې او د محرم په رسمه چې بني اسرائیل الله بچ کړ. د دې د وجه نه يهود په دغه ورځ باندې روزه نیوله چې الله موسی عليه السلام ته بني اسرائیل ته په دې ورځ باندې نجات ورکړي. الله وی پوری استلمنګا به بني اسرائیل لرا البحر د دریابنا فاتبعهم فرعون راغله دوی پس فرعون او جنوده او داغل اخکر بغیان د وجه د صدنا او عدونا او د دښمنینا
د زړه او د دشمنی د وجنه فرعون دی پسې ورپسې شو. نو حتی تر دې پورې اذا ادرکه الغرق کله چې راګیر کړي فرعون لره غرق کېدلو. فرعون په دریاب کې تباہ کېدو. نو قال ویل دی فرعون آمنت ما ایمان راوړل انه په دې خبره چې قن لا اله الا الذي نشته د حقدار د بندګۍ مگر هغه ذات دی امنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړې پاغي بني اسرائیل او انا من المسلمین او زیم د مسلمانانو نام. فرعون ویلې چې اوس ما ایمان راوړې پاغه ذات باندې چې بني اسرائیل په ایمان راوړې اوس د پته ولګېدل. الان منا د تویلې شو ایوستا ایمان راوړو وقد عصیت قبل حال دا چې اوس پوری د نافرمانی کړي وکنت من المفسدين ویتر فسادانو نام. حدیث ترمذی کې راغلی دی جبرئیل علیه السلام راغی د فرعون په خله کې خټه واچوله. معلومه شو چې دا کلمات د جبرئیل ویلي دي چې الان وقد عصیت اوس ایمان راوړو تا هو نه پرمانی کول تر اوسه پورې. په دې حدیث باندې امام رازی اعتراضونه کړي دي او دا غي تفصیلی جوابونه تفسیر خازن کړي دي. هغه ویلي دي چې دا د الله امر او دې کې څه نقصان نشته. فاليوم ننجيك پسنن رضا منغا ننجيك منا پرتکو منغا به بدنک صابدن لتكون دل پر چشی لمن خلفك آیا هغه چا د پاره چې ستانه رستري آیا من نخد عبرت شي. دلته وینو نجی کوي بدنک. امام بخاری دلته معنا لیکي نلقيك على نجوة من الارض من المكان المرتفع. نن ورځ منا پوچت ځای باندې غرزوا منا بدن بری خو لیک انصاف پکې نه یو لتكون لمن خلفك آية عام ده تا بني اسرائیل بدینی رست زمانے کی خلق بدینی عبرت بدن علی. قرآن وای چې بدن ول الله غرزول ده دې لپاره چې رستنو خلقو لپاره عبرت شي دې نه انکار نشي کېدل. اوس دا خبره چې روسه پورې باقی پاتې یو قانون ظاهر د قرآن معلومیږي لمن خلفك عام ده او زجر ورکی په کثیر من الناس په دې سره دا زجر الکیږي چې فرعون نشته ده خدا هو نشته کېږي منه فرعون نشته ده د قاهره کې لیکن داخله دی غافل دی ته توجه کی او تودي ګوري او تایید د پاره تاریخ همشته ده. اوس د قاهره عجایبګر کې هغه د مشهور پاغي کې دا د شرع انګريزانو مورخینو ما تاغید تصدیق کې لیکلي دي. د غرنګ وحید الدین عظمت القرآن کې لیکلي دي چې یو انګريزو اتلسمه صدای کې وې د فرعون په بدن باندې دوا لګېدل ده او دا یو کتاب یې لیکل ده چې دغه یو فرعون نه دی بلکې نور فراعنم چې وو داغه په بدنونو باندې دوايي لګېدل ده. هغه نور چې دی الته یو مقبره کړي او هغه په تختونو باندې خدلې شوی دی نو څه بند کړی دی. نو هغه د فرعون باره کې وای چې مونږ ته د فرعون د بدن معلومه شو چې د فرعون په بدن باندې 3 کال تیر شوی دی. نور ډاکټرانو هم داغه معنی کړی دي. دا دلیل دی چې د قرآن صداقت نه پټيږي. د دې انکار نه پکار فرعون ته الله ویلي چنن بزتا جګراوار ته ما من بدن بدی پاتې خو لیک انصاف پکې نه دی لپاره چې رستانو خلکو لپاره عبرت شي چې فرعون څومره لوی ظالم و لیکن د الله مخالفت یو کړ. د موسی خبره ونه منل الله تبا کو بدن ته وګورئ. وان كثيرا من الناس يقينا ډیر د خلقنا عن آیاتنا لغافلون زمنګ د ایتونو نا خامخاتی بے پروا.
ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. اوس الله د فرعون د غرق نرستا او داغه د غرقېدلو نرستا انعامات ذکر کوي په بني اسرائیل او سره د زجرنا. ولقد بوأنا بتحقيق سره موږ زې ورکلو بني اسرائيل ته مبوأ صدق زید وسیدو مزیدار. ورزقناهم من الطيبات ورزق ورکلو موږ او ته د پاکو چیزونو نه په مختلفو پس د اختلافونو کو په توحید کې. حتى جاءهم العلم تدي پر چراغ دوی ته علم د قران یا علم د تورات نبی اختلاف شروع کړ. ان ربک یقینا ربسا یقضي بینهم فیصله بو کی په ما بین دوی کی یوم القیامت پرز د قیامت فيما باغتزنو کی کانو فيه یختلفون چې په اختلاف کوي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. دی کی خطاب دے دی امت تا اذا مخکنو حالاتو او دا اختلاف د بنی اسرائیل نه چیرته ورتاسو په شک کې پرې نوځیا دا تحذير ورکي. نو اکثر مواضعو کی خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته مراد دی امتی رب دا کله چې دی اختلاف وکړو نورس د خلکو کې شک پیدا شو. والله د شک د ازاله لپاره خبر اسانه ده. فإن كنت في شك کچیرته یې نبی ته په شک کې سوال را دی اي نبی صلی الله علیه وسلم په شک کې وو. جواب دا دی ان شرط دی او شرط او جزاء ملازمه خدا ضروري نه ده چې شرط خامخا واقع. دلیل په حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې آیتونو د نزول وروسته ویلي الا اشک ولا اسال یا الله شکم نو کوم او تاسو نو کوم. اشاره ده ته چې دا امت ته خطاب دی. ورته ویل ته یو بل توجیه کړي را ویل د تقدیر دی قل یا محمد ایها المشرک ان كنت في شک. او یا نبی چې مشرکا فإن كنت في شك كثير ته پت پشکم بل توجیه دا ان كنت في شك شک لوي کې تنگ سے ته نبی کثیر ته پتنګ سے کې مما دا کتاب نازل چې موږ نازل کړی دی الیک تا منا کده مخکنو واقعاتو کې چا شکی. پس علی الذین پس تپوسو کې دا کسانو نو تپوسو کدا کسانو نا یقرؤون الکتاب چې لستل دې د الله کتاب. مخکنی علما دا اهل کتابونه او نیکان علما من قبل کمن مخکستانه داونه تپوسو کا. لقد جاءك بتحقيق سر راغله تا الحق ومن حق قران حق دې حق د تراغله چې قران دې من ربک طرف دربستانه. ولا تكونن من الممترين پس تم کېګه د شک کوونکو نام. ولا تكونن مكيغه من الذين دعوا كذبوا بآيات الله چې تکذیب کوي د الله په ایتونو باندې فتكون من الخاسرين تبشر تاوانانو. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. تا تفرید په مخ کې شک باندې وزورن اور کوي منکرین ته چې موږ ته یو شک او تکذیب مکوي به ام کوي. نو به کم خلق شک او تکذیب کوي د الله د عذاب انتظار دي کوي. ان الذين يقيننا كسانوا حقت عليهم قرشوي په دیوانه کلمت ربک فیصله د عذاب دربستا لا يؤمنون د ایمان تراوړي. ولو جاءتهم اگر کراشي د خلقو تا كل آیه ارنخذ حق حتى يروا العذاب الالم تر دې پوری چې دی ویني عذاب الالم درناک. دلته الله وای کارخ نه تراشي ولیکن ایمان نه راوړي. کوم ایمان نافع مراد ده ونه د ایمان نه راوړي. فلولا كانت قريه آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. اوس الله وکړه چې عذاب راشي نو داخله ایمان راوړي نو آیا دغه ایمان به قبول شي؟ الله وینه قبليږي. فلولا سره داغي نه فکرې
نا دغه وخت کې به ایمان نه قبلي لولا کې نفي مراد سره د سورن نه فلولا كانت منا نو یو کله د مخکنو کلونا قريه یو کله د مخکنو کلونا امنت منا چې ایمان راوړې فنفعها او نفور کړي واغي ته ایمان راوړل ایمانها منا ایمان نافع مراد ده چې پیدا من ایمانی الا قوم یونس مگر قوم د یونس علیه السلام نوم داغه د یونس ابن متا په عراق کې موصل خار کې د نین مقام دی د غزه کې الله دار علی غلیوام قوم په شرک اختو ته دعوت وکورته ویلې چې عذاب براشي او دا حدی متو چې درې ورځې پس پتا سبحانه عذاب راځي نو درې ورځې چې کله پوره کېدلې دا په خپل اجتهاد باندې لیکلی نه الله د امر نه مخ کې لاړو الله تعالی ویلې چې وځه استدا لاړ دی ویلې چې عذاب په راځي او زه استزمام د عذاب نه چې کله راغلی نو است د قوم ایمان راوړو ډیر په اخلاص سره ایمان راوړو الله ته عذاب لري کو سمود پس به یونس علیه السلام واپس را د مې د ګډن الله را خلاص کا د خلکو له چراغ د خلکو ایمان ښکارا کا ایمان راوړو سوال راځي دغه وخت د عذاب دراته کې هو ایمان پیدا نه ور کوي زکه لکه قوم د فرعون ته پیدا ورنکړه فرعون ویل چې ما ایمان راوړل جواب دا زجاج وي په دې باندې د عذاب نه راغله تر بعض علامات د عذاب ولیدل نو یقین نه نو دغه ټیم کې ستدي ایمان راوړل کشفنا معنا عذاب ته الله ایمان لري وساته بعض مفسرین وایي دا د الله خو خدا د نور چا ایمان نه قبول یو د قوم یونس ایمان قبول کو او مقصد پدې کې ترغیب دی چې د عذاب نه مخکې ګوره ایمان راوړل لما امنوا الله ورکل چې هغه ایمان راوړو کشفنا عنهم منغلری کدا غینا عذاب الخزي عذاب د شرمندګۍ په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ومتعناهم الى حين ومن پیدي ورته غوي ته تر یو وخت پورې ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا مخکی ویل چې داخله کې ایمان نه راوړي تر دې پورې چې عذاب ویني او صحیح توبه نو بس اوس نبی صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړي چې ستا قوم ایمان نه راوړي ځکه دې کې د الله مشیت ده او ته په زور نشي کولای ولو شاء ربك وغچری غختل رب ستا لا امن من في الارض قام خایمان براوړ وي او چې پزمګه کې كلهم طول جميعا معنا پيوزه اف انت تكره الناس آیت تصور شي کولای په خلکو باندې حتا يكونوا مؤمنين تر دې پورې چې د شي مؤمنان ځکه لا اکراه فی الدین دین کې ګوره پچاونه زور نشته وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون دا د مخ کی تایید ذکر کړي کله غختل ټول به ایمان راوړې وي وسوي څوک چې راوړي نو د الله په توفیق به ایمان راوړي وما كان لنفس ان دي مناسب دی او نفس د پاره ان تؤمن چې ایمان راوړي الا باذن الله مگر په توفیق د الله ويجعل الرجس کدی الله گندگی منا بی ایمانی رجس مراد بی ایمانی ده على الذين لا يعقلون پاکستانو چې عقل لري قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون و ذکر کوي الله چې چا باندې رجس گندگی کی دي رجس نو مجبور محض کوي نه جبريه نه دي بلکې په نظر کول باندې مکلف کوي قل من اوی و دې کافرانو ته انظروا من وګورئ ماذا فی السماوات ونتری هغه دلیلونه په اسمانونو پس مکه کې ورته وی چې وګورئ دې دلیلونو ته
وما تغني الآيات فإذا ورکی الآيات دلیلنا والنذر پیغمبران یر ورکون کی عن قوم لا یؤمنون دا قوم نچ ایمان دروړي زدن و عنادنا فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين دا زجر دی او تخویف دا عذاب دی آیا انتظار نه کوي په ایمان راوړلو کې داخله الا مثل ايام الذين مگر پشان دا واقعات دا کسانو خلو من قبلهم چې تیر شوی دي مخکې د دوی نام قل تورته پیغمبر فانتظروا تاسو انتظار کوئ انی معکم قرن استاسرا من المنتظرین د انتظار کوونکو نه ما ثم ننجي رسلنا والذين امنوا دلته ثم د تعقیب ذکر د پاره ده او عتب ده په الذين خلو من قبلهم باندې هغه خلک چې د دوی نه مخکې تیر شوی و تعقیبان عذابون رال او دا غید عذاب نرستانو نجی رسولنا ثم منا تعقیب ذکر ده پیدا خبر آورا ننجی رسولنا منا منگا بشکل رسولان سمنگا والذین آمنوا آکسان چی ایمان راوڑے و کذالکا منا دغشان لکسنگ چی آغی بچلو او اللہ بچ کری دی حقا منا حق دے پمنگ مانے ننجی المؤمنین نجات ورکو مومنانو تام نجات ورکو المؤمنانو تام ننجی مانا منگا نجات ورکو مومنانو تام دلتا وی حقا فاللہ بانے ورد چا حق نشتا دے خدا حق تفضلی دے اللہ دا خپل احسان دا وجہ نپزان بانے دا حق لازم کلے دے وَلِيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ آخر کې د نبی صلی الله علیه وسلم بیان ذکر کړي د توحید د تفصیل لپاره متعلق د مخ کی خبره سره چې شک مکویا اوس بیان د نبی ذکر کړي له ازاله الشکام تای دې صورت کې ولې ذکر کو دې صورت ته معلومه شو چې مشرکان الله منی نو هم شک پیدا شو چې دا مشرکانو خلق دي کنه معلومیږي الله چې منی دعاګانې دی غواړي ام واحد سره الله منی دا هو یو شان شو او شکم تساوی د طرفینو توي چې دا هم حق وي او دیم حق وي نو هغه وي چې مونږه الله منو خو شفاعه ور سره منو نو الله وي کشک می کشکم چیرته نو راشي دي زاله د شک د لپاره بیان واورای قل تورته پیغمبر یا ایها الناس خلقو ان کنتم فی شک کثیر تاسو په شک وي من دین اسما د دین مبارکه نو عبارت ده فاستمعوا لازاله الشك وکیدای د شک د زایل کولو لپاره فلا اعبد الذين ذو بندگینکم دا کسانو تعبدون من دون الله چې تاسو بندگی کوي سوا د الله نه ولکن لیکن چې ما اعبد الله بندگی کوم د الله الذي غذات توفاکم تاسو مړکیا و امرت ما تامر شوه ده ان اكون من المؤمنين چې زه د شم د مؤمنانو نام وانا اقم وجهك للدين حنيفا دا مخ کې ان باندې عاطف ده چې امر شوه ما ته د دې خبره یا برابر کا مخصدا للدین منا دین تا حنیفا منا چکلک دے منا په توحید باندې کلک دے ولا تکونن من المشرکین ومکه غاته د مشرکانو نام ولا تدعو سر اس بل فرق ذکر کوي او رد شرک دعا ذکر کوي تاسو وی شر مشرکانو خلق دي مشرکان هنور خلقو ته چغي وي ولا تدعو من ما امر شوه ده کوم خبره ولا تدع من را مدد شمویا وان من دون الله سوا الله ما لا ينفعك هغه چاته چې پیدا نشي درکولای تا ولا يضرك وزر نشي درکولای فإن فعلت كذا کار دیو کو فإنك يقننت جيدا په وخت کې من الظالمين بد ظالمانو نام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو دا د مخکې لپاره علت دی او دلیل ذکر کړي ولی غیر الله ته چغمو وای ځکه هغه مالک د نفع او د ضرر نه دی کنه و ان يمسسك الله كثير ورسل الله تعالی بضر تکلیف فلا کاشف له نشد لرکون کې داغه لپاره الا هو مگر یو الله دی و ان يريدك او کلا اراده کی به خیر استاد خیر فلا رات لفضله من نشد رتون کې داغه د فضل الله فضل تو نشرت کوله یصيب به من رسي الله
به من خپل فضل من یشاء چاله چې وغاړي من عبادی د خپل بندگانو نه او هو الغفور الرحیم او د الله بخنه کوونکی دی او رحم کوونکی دی. قل یا ایها الناس دې کې ترغیب دی لپاره د ازاله د شک. یو دغه بیان واوري په دې شک لري نشو نو بل شک لري او مخکې باندې شک لري شو اوس بل شک لري نو قرآن اخر کې زکدا راوړو دام واوري. قل تورته پیغمبر یا ایها الناس خلقوا قد جاءکم الحق فتحقیق راغله تاسو ته الحق من حق بیان من ربکم تر بدرس دا سنام سده من قرآن او دا صورت دې کنه. فمن اهتدى چاچ هدایت قبول کو فانما يهتدي يقينا د هدایت او من دول نفسه د خپل پیری د پاره ومن ضل او څوک چې واوړي د حق نه فانما يدل عليها يقينا اوړي کې عليها توان په پاغيام وما انا عليكم بوكيل ونم زپتا سبحاني اجزم وارام واتبع ما يوحى اليك. اخر کې نبی له تسلی ورکي او تشجيع ذکر کوي تابعداري وکا واتبع من تابع شتا ما يوحى اليك دای چې وحي کې دې شي تا نو چې کله تابعداري کې تکالیف برازي دعوت وکې نو وصبر صبر کوا حتا يحكم الله تر دې پورې چې فیصله راولي کې الله او هو خير الحاکمین او د الله تعالی غره دې فیصله کوونکو نام.